د ملګرو ملتونو استازي په افغانستان کې د سوداګرو او صنعتکارو میرمنو د ملاتړ ژمنې کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP مسؤلینو په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل افغان ښځینه متشبثینو د خپلو کاروبارونو او په ټولیزه توګه د اقتصادي ګډون پر وړاندې د شته ستونزو سره د سوداګرۍ په برخه کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي او ملګري ملتونه به د سوداګرو میرمنو اقتصادي ملاتړ کوي. کلیوالي میرمنو ته به د کوچنیو کاروبارونو زمینې برابرې کړي او په دې برخه کې به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په دغه مراسمو کې د اروپایي ټولنې همدارنګه د جاپان هیواد استازو هم په افغانستان کې د خپلو بشري او پراختیایي پروګرامونو په دوام ټینګار وکړ. ویل چې د ستونزو او ننګونو سره افغان میرمنې د کوچنیو کاروبارونو سوداګرۍ او لاسي صنایعو په تولید کې ښه پرمختګونه لري. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور له لوري د سوداګرۍ د پراختیا او د میرمنو لپاره د کوچنیو کارونو د برابرولو بیلابیل پروګرامونه پلي شوي دي چې د هیواد په کچه تر 40,000 زیاتې میرمنې په خصوصي سکتور کې د سوداګرۍ او تولید په برخو کې کار کوي او ترڅنګ یې لسګونه زره میرمنې د لاسي توکو جوړولو، جامو جوړولو، روب او مربا جوړولو، د چرګانو فارمونو، زعفرانو کښت، قالینو اوبدلو او په نورو کوچنیو کاروبارونو بوختې دي.